د امریکا لخوا په پاکستان لومړی ګزار دا ګزار یې څه کړی دی او اشرف غني اوس چیرته دی دا تازه معلومات په همدغه ویډیو کې وګورئ. خو له هر څه مخکې که زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نو زموږ راتلونکي ویډیوګانې به له لاسه ورنه کړئ. د متحده ایالاتو د لوړپوړو سناتورانو یوې ډلې د ولسمشرۍ پخوانی نومان په شمول د متحده ایالاتو سنا ته یو بل وړاندې کړی دی چې غواړي په افغان طالبانو بندیزونه ولګوي چې ممکن پاکستان ته هم وغځول شي. د افغانستان د ترهګرۍ ضد څار نظارت او حساب ورکونې قانون تر سرلیک لاندې دغه قانون د پاکستان د کابینې د یو لوړپوړي غړي غوسه راپارولې ده. دغه 22 وکیلان چې ټول د ریپبلیکن ګوند غړي دي د دوشنبې په ورځ دا قانون معرفي کړ چې په طالبانو او هغه کسانو چې په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته کوي او نورو موخو لپاره بندیزونو سره باید مخ شي. وړاندیز شوی قانون د دې هڅه هم کوي چې پر هر هغه بهرني حکومت باندې چې د امریکا په باور د طالبانو ملاتړ کوي او یا یې ملاتړ کړی بندیزونه ولګوي. دا په هغه برخه کې د پاکستان نوم په ګوته کوي چې د هغو ادارو په اړه چې د طالبانو ملاتړ کوي د راپور غوښتنه کوي. دا قانون د سناتور جیم ریش لخوا معرفي شوی و. د اتحاد ایالات لپاره استازی او د متحده ایالاتو د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې لوړپوړی غړی چې د مخه یې په ترکیه باندې هم بندیزونه لګولي. دا قانون د نورو 21 سناتورانو لخوا تمویل شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس مناسب کمیټو سره په مشوره د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو هر ډول هر اړخیزه بیاکتنه ترسره کړي. کوم چې د یو هیواد حکومت ته له یادې لارې چمتو کیږي هر هغه ادارې چې طالبانو ته هر ډول مادي ملاتړ برابروي. د دغه بل په یو جلا برخه کې دا اضافه شوي دي چې د بهرنیو چارو وزیر د دفاع وزیر او د ملي استخباراتو رئیس سره په مشوره باید د کانګرس مناسب کمیټو ته د هغو ادارو په اړه راپور وړاندې کړي چې د طالبانو ملاتړ کوي. د پاکستان په اړه بیا بل کې راغلي دي چې راپور باید د 2001 کال څخه تر 2021 میلادي کلونو ترمنځ د طالبانو او د پټنځای برابرولو په ګډون د پاکستان حکومت په ګډون د دولتي او غیر دولتي لوبغاړو لخوا د ملاتړ ارزونه، ځایي مالي استخباراتي لوژستیکي طبي ملاتړ او همدارنګه روزنه تجهیز او تکتیکي عملیاتي یا ستراتیژیکه لاره وڅېړل شي. ځکه چې یو بل وروسته د متحده ایالاتو مشرانو جرګې ته وړاندې شو. د متحده ایالاتو ګډوډ وتل د افغانستان څخه د ملي اردو سقوط او متحده عربي اماراتو ته د اشرف غني تلل. درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه مو ملتیا راته وکړه. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت.